د اسلامي امارت یو ملاتړی ملا وایي چې بخارۍ ته نږدې یا مخامخ لمونځ نه کیږي. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د کابل په چلستون سیمه کې د نوبرجه مدرسې مدرس او د اسلامي امارت ملاتړی ملا شیخ احسان الله حنفي خپلو مقتدیانو ته د وینا پر مهال ویلي چې بخارۍ ته مخامخ له لمونځ کولو څخه ډډه وکړي او که څوک داسې کوي نو لمونځ نه کیږي. دغه ملا په خپله وینا کې ډیروي چې د حنفي مذهب پر بنسټ هغه بخارۍ چې دننه پکې اور بل وي نو مخامخ ورته لمونځ کول روا نه دي. د هغه په خبره که په بخارۍ کې اور بل نه وي نو مخامخ ورته لمونځ کول هیڅ ستونزه نه لري. هغه خپلو مقتدیانو ته سپارښتنه کړې چې د نورو اور لرونکو بخاریو ترڅنګ ګازي بخارۍ او راډ لرونکي برېښنایي بخارۍ ته هم مخامخ لمونځ کیږي، خو بیا هم باید احتیاط وشي. دغه مولا د اوکراینیا په نوم د مشهوري ګازي بخارۍ نوم هم اخیستی دی چې په وینا یې مخامخ ورته لمونځ مکروه دی. په منبر ناست دغه مولا دا هم ویلي چې په خونه کې د روښنایي لپاره برېښنا یا ساده څراغ هیڅ ستونزه نه لري او مخامخ ورته لمونځ جایز دی. په کابل او د هیواد په یو شمېر سړو ولایتونو کې وګړي د خونو د تودولو په موخه ګازي لرګي لرونکي او برېښنایي بخارۍ خورا ډېرې کاروي چې دغه څرګندونې په تړاو پارونکي بلل کیږي. د دیني علومو یو شمېر پوهان پر دې باور دي چې د اسلامي امارت په واکمنۍ کې یو شمېر ملایانو د اسلامي شریعت په نوم خورا افراطي نظرونه ټولنې ته وړاندې کوي. باورونه دا دي چې اسلامي امارت د ژوند هرې برخې ته اسلامي رنګ ورکوي او بیا د خپلو افراطي مفکورو پر بنسټ پرته له کوم روښانه اسلامي دریځ او دلیل څخه وګړو ته تبلیغوي.